د کوم انسان په جسم باندې چې بد نظر ولګي نو دغه انسان په دې جسم باندې به دا علامات راښکاره کیږي. اولنۍ علامت خو دا دی چې د دې انسان په زړه کې به بېچیني ډېره زیاته بېچینه به هر وخت کې. دویم علامت یې دا دی چې دا انسان د ده په دې زړه کې به نفرت ډېر زیات پیدا کیږي، د رشته دارو به ډېر زیات نفرت کوي، د انسانانو به ډېر زیات نفرت کوي. او دریم علامت یې دا دی چې دا به د نیکو اعمالو نه دا به ورو ورو لرې کیږي، یعنې د نیکو اعمالو نه دوري به د دې انسان په دې زړه کې راځي. مونځ ته به یې ډډه نه لګي، د قرآن کریم تلاوت ته به یې ډډه نه لګي، ذکر ته به یې ډډه نه لګي. او بل علامت یې دا دی چې د انسان په دې جسم کې به سستي ډېره زیاته پیدا کیږي. ته به غواړي دا چې هر وخت کې په دې کټ باندې پروت وي او نه راپاڅېدی، یا ټوله ورځ او ټوله شپه ایسته اوده وي، یعنې د خوب دا او سستي به په ده باندې ډېره زیاته غالبه کیږي. بل علامت یې دا دی چې دا انسان به بلا وجه ژاړي ډېر زیات، زړه به هر وخت کې ډک وي چې سته په ژړا شوی او ژړلې مې ډېر زیات وی، نو بغیر وجه به دا انسان ژاړي ډېر او ژړا به ورله ډېره زیاته ورځي. بل علامت یې دا ده چې د انسان په دې جسم کې به حرارت پیدا کیږي، یا نه کله ناکله د انسان په دې جسم باندې دا رفرفې غوندې راځي، جسم به رړقي هر وخت. او بل علامت یې دا دی چې د انسان د ډوډۍ ته به زړه نه کیږي، هر وخت کې به دا زړه موړي او ډوډۍ ته به زړه نه کیږي. اخرنۍ علامت یې دا دی چې د انسان دا جسم به ورو ورو کمزوری کیږي، دین به دین به د انسان دا جسم چې دی نو دا به کمزوری کیږي. دا علامات چې د کوم انسان په جسم باندې راښکاره شو نو دا سړی دې پوه شي چې زما په دې جسم باندې بد نظر لګېدلی دی. دا یو صحیح کس له دې لاړ شي چې په ده باندې صحیح دم وکړي او دا اثرات دي د بد نظر اثرات چې دا د ده نه ختم شي. ویډیو سره مخکې شیر کړئ، ستاسو لپاره به صدقه جاریه وګرځي. السلام علیکم ورحمت الله.